وما علينا إلا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، بېشکه ډېر عالمان د یهودیانو او عابدان د نصرانیانو د خلقو مالونه په یقیني ډول په باطلې طریقې سره خوري او د الله له لارې نه خلق منع کوي. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. او هغه کسان چې سره زر او سپین زر خزانه کوي او هغه د الله په لاره کې نه لګوي، نو دوی ته د ډېر دردونکي عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. په هغې ورځ چې د جهنم په اور کې به دغه خزانې ښې ګرمې کړی شي، بیا به په هغې سره د دوی تندي او د دوی اړخونه او د دوی شاګانې داغلی شي. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. او دوی ته به ویلی شي دا هغه څه دي چې تاسو د خپلو ذهنونو لپاره خزانه کړي وو، نو تاسو وڅکئ هغه څه چې تاسو خزانه کول. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. بېشکه د الله په نیز د میاشتو معتبر شمیر 12 میاشتې دی د الله په کتاب کې په هغه ورځ چې هغه پیدا کړل اسمانونه او ځمکه، له هغو نه 4 میاشتې د حرمت واله دي. همدغه سم نیغ دین دی. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نو تاسو په دغو کې په خپلو ځانونو ظلم مه کوئ او تاسو ټول له دغو مشرکانو سره جنگ کوئ لکه څنګه چې دوی له تاسو سره جنگ کوي ټول، او پوه شئ چې یقیناً الله د پرهیزګارانو مل دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. اصل خبر دا ده چې تاخیر کول یعنی د یوې میاشتې حرمت بلې میاشتې ته وروسته کول یوازې په کفر کې ډیروالی دی. په دې سره هغه کسان ګمراه کولی شي چې کافران شوي دي. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. دوی دغه حرامه میاش یو کال حلاله ګڼي او یو کال هغه حرامه، د دې لپاره چې دوی د هغو میاشتو شمیره پوره کړي چې الله حرامي کړي دي، بیا حلالې کړي هغه میاشتې چې الله حرامي کړي دي. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. دوی ته خپل ناکار عملونه ښایسته کړی شوي دي او الله کافر قوم ته هدایت نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، په تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته وویل شي د الله په لاره کې د غزا لپاره ووځئ، نو تاسو ځمکې ته درانه او مایل شئ. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. آیا تاسو د آخرت په مقابله کې پر دې دنیایي ژوند راضي شوي یئ؟ نو د آخرت په مقابله کې د دې دنیایي ژوند فایده نه ده مګر ډېره لږه. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
که تاسو ونوځئ نو هغه الله به تاسو ته ډېر دردونکي عذاب درکړي او له تاسو نه غیر به بل قوم په بدل کې راولي او تاسو به هغه ته هیڅ شی ضرر ونه رسولی شئ او الله په هر شي باندې ښه قادر دی. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. که تاسو د دغه رسول مرسته ونه کړئ نو هیڅ پروا نشته. یقینا الله د هغه مدد کړی دی کله چې هغه د کافران شو خلکو په داسې حال کې وویس چې دویم د دوو و کله چې هغوی دواړه په غار کې وو. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. کله چې هغه خپل ملګری ته ویل غم مه کوه بېشکه الله زموږ سره دی نو الله په هغه باندې خپل تسکین نازل کړ او هغه په داسو لښکرو سره مضبوط کړ چې تاسو هغه نه دی لیدلی او د کافران شو خلکو کلمه یې تر ټولو ښکته کړه. وکلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. او د الله کلمه هم هغه تر ټولو لوړه ده او الله ښه غالب ښه حکمت واله دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تاسو غزا ته اوځئ په داسې حال کې چې سپک یې او درانه او په خپلو مالونو او ځانونو سره د الله په لار کې جهاد کوئ. دا تاسو لپاره ډېر غوره دي که تاسو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. که هغه نږدې سامان او منځنی سفر وی نو دوی به لازماً ستا مطابقت کړی وو او لیکن په دوی باندې فاصله لرې پرېوته نو ځکه یې نافرماني وکړه او زر به دوی پر الله قسمونه خوري چې که زموږ طاقت وی نو موږ به ضرور له تاسو سره وتلي وو. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. دوی خپل ځانونه هلاکوي او الله پوهیږي چې بېشکه دوی یقیني دروغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی الله ته معاف کړي د څه لپاره او ولې د دوی ته د پاتې کېدو اجازت ورکړ تر هغه پورې چې تا ته هغه کسان ښه څرګند شوي وي چې رښتیا یې ویلي او تا دروغجن هم معلوم کړي وي. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لتانه هغه کسان اجازت نه غواړي چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري لدینه چې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړي او الله په پرهیزګارانو ښه عالم دی. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لتانه اجازت یوازې هغه کسان غواړي چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان نه لري او د هغوی زړونه په شک کې پریوتي دي نو دوی په خپل شک کې حیرانه سرګردانه دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. او که دوی غزا ته د وتلو اراده لرلې نو ارومرو به دوی د دې وتلو لپاره د تیاری اسباب تیار کړي وو او لیکن الله د جهاد لپاره د دوی پورته کېدل نو خوښ کړي نو دوی په سوس ساتلو سره بند کړل او ویل شو تاسو کینئ له کیناستونکو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة.
که دوی ستاسو په لښکر کې وتلی وي نو دوی به تاسو ته نو زیات کړی هیڅ شی مګر شر او ضرور به دوی ستاسو په منځ کې د خرابۍ او چغلۍ لپاره چابکي کړې وه په داسې حال کې چې دوی به تاسو لپاره فتنه لټوله وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين او په تاسو کې د هغوی لپاره څه جاسوسان هم شته او الله پر ظالمانو ښه پوهه دی لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون یقینا دوی له دې نه مخکې فتنه یعنی خرابي لټولې وه او تا ته یې ټول کارونه په هیلو او دسیسو سره اړولي وو تر دې چې حق راغی او د الله حکم څرګند او غالب شو په داسې حال کې چې دوی بد ګڼونکي وو ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين په دوی کې ځینې هغه څوک دي چې وایي ما ته اجازت راکړه او ما په فتنه یعنی ګمراهۍ کې ما چوه خبردار شئ هم دوی په فتنه کې غورځېدلي دي او بېشکه جهنم یقینا کافرانو لره راګیرونکی دی إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون که تا ته څه ښېګڼه او بری در ورسیږي نو هغه دوی خفه کوي او که چېرې تا ته څه مصیبت در ورسیږي نو دوی وایي یقینا موږ خپل کار د احتیاط له مخکې نه نیولی و او واپس کیږي په داسې حال کې چې دوی ستا په مصیبت ډېر خوشحاله وي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ته دوی ته ووایه مونږ ته به له سره مصیبت را ونه رسیږي مګر هغه چې الله زمونږ لپاره لیکلی دی هم هغه زمونږ کارساز دی او پس لازم ده چې مؤمنان خاص په الله باندې توکل وکړي قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ته دوی ته ووایه تاسو زمونږ په باره کې انتظار نه کوئ مګر په دوو تر ټولو غوره څیزونو کې د یو څیز او موږ ستاسو په باره کې انتظار کوو د دې چې الله تاسو ته عذاب در ورسوي له خپل جانب نه یا زمونږ په لاسونو سره فتربصوا إنا معكم متربصون پس تاسو انتظار کوئ بېشکه موږ هم له تاسو سره انتظار کوونکي یو قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ته دې منافقانو ته ووایه تاسو مالونه لګوئ په رضا سره یا د اسلام په زور سره له سره به له تاسو نه قبول نه کړی شي بېشکه تاسو له شورونه فاسقان یعنی کافران یئ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله او دوی لره نه دي منع کړي چې له دوی نه دي د دوی لګولي مالونه قبول کړي شي مګر دې خبرې چې یقینا دوی په الله او د هغه په رسول کافران شوي دي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون او لمانځه ته نه راځي مګر په داسې حال کې چې سست وي او انفاق نه کوي مګر په داسې حال کې چې ناخوښه وي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نو تا دې په تعجب کې وا نه چوي د دوی مالونه او نه د دوی اولادونه هم دا خبره ده چې الله غواړي چې دوی ته په دغه څیزونو سره په دنیایي ژوند کې عذاب ورکړي او د دوی روحونه په داسې حال کې اوځي چې دوی کافران وي ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون او دوی پر الله قسمونه خوري چې بېشکه دوی یقینا له تاسو ځینې دي حال دا چې دوی له تاسو څخه نه دي او لیکن دوی داسې قوم دی چې ویریږي
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که دوی څه د پناه ځای عمومي یا غارونه یا بل د ننوتلو ځای، نو خامخا به دوی هغه ته وګرځي په داسې حال کې چې دوی به منډې وهي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. او په دوی کې ځینې هغه څوک دي چې د صدقاتو د تقسیم په باره کې پر تا عیب لګوي، نو که دوی ته له دې صدقاتو نه څه ورکړی شي نو راضي کیږي، او که له دې نه ورته څه ورنکړی شي نو سمدستي هم هغه وخت غوسه کیږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. او که حقیقتا دوی په هغه څه راضي شوي وي چې الله او د هغه رسول دوی ته ورکړي دي، او ویلي وي زمونږ لپاره الله کافي دی، زر به الله مونږ ته له خپله فضله راکړي او د هغه رسول هم له بل غنیمت نه، بېشکه مونږ خاص الله ته رغبت کوونکي یو. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بېشکه هم دا خبره ده چې صدقې یعنی زکاتونه یوازې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي، او د هغو کسانو لپاره دي چې پر دغو باندې عامل یعنی راټولونکي مقرر وي، او د هغو لپاره دي د چا په زړونو کې چې الفت یعنی مینه او اسلام ته رغبت اچولی شي. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. او په آزادولو د څټونو د مریانو مکاتبانو کې به صرف کولی شي، او تاوان موندونکو لپاره دي، او د الله په لار کې او د مسافرو لپاره به صرف کولی شي. دغه مقرره فریضه ده د الله له جانبه، او الله ښه عالم ښه حکمت والا دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. او په دوی کې ځینې هغه کسان دي چې نبی ته تکلیف رسوي او وایي هغه اوریدونکی غوږ دی، یعنی د هر چا هر څه اوري او مني. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ته ووایه تاسو لپاره د خیر غوږ دی، پر الله ایمان لري او پر مؤمنانو باور کوي، او په تاسو کې د هغو کسانو لپاره رحمت دی چې ایمان راوړی دی، او هغه کسان چې د الله رسول ته تکلیف رسوي د هغوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تاسو لپاره دوی پر الله قسمونه خوري د دې لپاره چې تاسو راضي کړي، او الله او د هغه رسول زیات حقدار دی د دې چې دوی هغه راضي کړي که دوی ایمان راوړونکي وي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی په دې نه دي پوه شوي چې بېشکه شان دا دی چې څوک د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي نو جزا د هغه دا ده چې یقینا هم د هغه لپاره د جهنم اور دی چې په هغه کې به همیشه وي، او هم دغه ډیره لویه رسوایي ده. وما علينا إلا البلاغ